زما خبره به سره ډاکټر او کیزا ګوره صابر ته راجع سا ډاکټر ما ته نه راجع کړ صابر ته راجع کړې او ته صابر ته څه وایې دا ته انصاف ده دا د عجیبه انصاف نه ما حکومه غلطه چې ما حکومه غلطه خبره نه ده ورته کړې کنه دا زمونږ افغانانو ته ډېرې سختې کنځاوې کوي خپل افغان د صابر پاکستان کې اوسېږي خپل پښتون سړی د زه افغان یم فخر کوم چې افغان یم چې هغه سعودي کې د هغه درویغ ویلی یایې نه ولې دروغ وایم په دې کې څه دروغ وایم انسان د صابر والا دا واچ درویغ یلی زه دی بلاک آیم دی نه مو کنځلې نه دې کړې ته اورز مو د کنځلې وکړې الکه نه مې تکړې زه تا پیژنم ته څوک ورور زه کنځلې کو زما دا ایډیو ګوره زه قسم ته کوم چې مو د کنځلې کړې دا ډاکټر ما د تو کالو نه پیژنې ګوره زما ډېر خمرګری ده ته دې تاسو کوې تاسو اوسه پورې چرته دې سپکه خبره کړې ده بس ډاکټر یې څه نه دی دا ټیک ټوک نه دا ټیک ټوک اوس راغی او په 2014 او 15 کې ډاکټر نه تاسو کوم د هغه وخت نه بل پیژنو ډاکټر موږ څومره خبرې کړې دي چرته اوسه پورې تا ته ما غلطه خبره کړې ده نه مجھے لائبونو ته زه ورتلم دا راتله ټلیفون ساتو خبرې ظالمانه دې ډاکټر ته په 3,000 کسان ناستو داسې به موږ ته کېناسته راتله به ګپې شپې به موږ کولې پوه ډاکټر هوري باز زده هم چې قسم ته کم چې دې صبر مونږ ته زیاړي کنځاوي کړي وي دا ډېر نفرتي خلک دي قم پرستی هم چې دې سره ماګه کېږي کېنه مړه مغه کېږه دا ستا خبرې دي ټوله ورځ د کنځلې کوئ ټوله ورځ ورته کنځلې کوئ ظالمانو پوشیدار سړي ځان ژوند ته نه پرېږدئ څوک ورته وایي څوک ورته څه وایي ګوره زیاړې زه تا ته اوس په نه دي درته کړي ما خو نه دي اورېدلي صحیح خبره وکړه ډاکټر زنده باد ډاکټر الله دې د امریکې صدر جوړه که زه به درته دوا کوم دا تا د خدای پاک د پاکستان صدر په د امریکې صدر د دنیا را جوړ زنده باد ډاکټرې والا دا خلک د څه د وایي که نه زه یم خپل لایف دی که نه چې ته څه کوې زنده باد ډاکټر دا یو بل نفر دی که نه دا هم د افغانستان دی څه وایي ما درجه که پلیز ډاکټر سره خبرې کوم سعید نامه یې ده سعید د سپین غوندې وړکې دی که څه نومېږي بس صابر هم کنځاوې نه دي کړي کنځاوې بد کار ده تا هم نه دي اورېدلې هم نه دي کړي خبره ختمه بس ته یې ډاکټر مونږ یې منو خدا ډېر سخت ستر کنځلمار ده نه پیژنې ډاکټر دا زهر واخلای تو کې قسم زه افغان یم فخر کوم تاسو ګلبدین ته ولې څه نه وایئ چې افغانستان کې اوسېږي ټول عمر یې مړه کړی آفرین دا خو صابر سره منم کومه صابره بله د څوک راته ویلې دغه یو څو دغه کوم نفر دی چې څه نومېږي والا ډېر کمنټو کوي وایي چې څه وایي خټک د پکې د مار لکه د مار غوندې کوې دا لکه د مار دغه سعید نومېږي چې څه نومېږي راشه 12 بجې په انتظار لکه د مار هغه څنګه او کنه دا خو دغه وایي څه نوم یې دی هغه اچاقه غوندې پارسیوان دی دوبۍ کې اوسي زیبا ګلو هغه وایي 12 بجې به درځم او لکه د مار والا ډاکټر ستا ټیک ټوک هم ډېره ترقي وکړه بس میلیون ته رسېدو والا دی بس تاسې شیر کوئ لایک کوئ شیر کوئ لایک کوئ نو ته هر شی دې بند کړی دی که نه یو ډیوټ پې کولاو که نور هر څه بند که خلک خو به سره ډیوټونه کوي که نه ډوډۍ څنګه کولاو کړم ګوره دا چې کله ته ویډیو خېجې که نه ډاکټري نو دغلته یې بیا تا ته لیکلی چې ډیوټ شین کا ډیوټي سټیچ هغه ډیوټ سټیچ بندوه او ډیوټ کولاوه دې سره ایډي مخکې کېږي ډاکټر پلیز صابر ما در واخله ښه
صابر ځه ډاکټر صابر ما یو څوک را واخله چیرې یو څوک روانو خسته دا کنه کیږي کنیکشن کې ټایم اوټ بل نه پاتې کنځا والا مراله ډاکټر چې کنځا کوي مراله د کنځاو کې بیا به کوم لا او به کته کا زما کار چت کا پلیز دا د سمخه کار دی د ممکن نه خسته کېږي نه کېږي نه بس یو نفر راوخه جو کنځای کولی به کته کا ډاکټري آفرین مننه له دا ګل نم چې ماته ګلان راکړي بیره وروره قربان دې شم چې تا ماته وروره نه دا بلوتوث دا او دام خده دا څه وي الو الو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ډاکټر څنګه خایي خیر ته صابره تکای برابر دي او شکر دی ورو هغه تاسو دی مایلس ته مې غوږی خې دې هغه مزه کوي خیر ما بدل او کنه زموږ مېره سخوډي دا ډاکټر زما ډیره په خوانه مرګري تاسو پته را دا 2014 او 15 نه مونږ یو بل پیجنو دا ټیک ټوک می ټوک خوس را دي ډاکټر لسات ترکی ها ډاکټر لسات ترکی سات چشته وای سات نه پیژنې مرګتیا د لکې ها قدم کون یو در یو خور راغلی در غاړه ته اے شاباسه ډاکټر تاسو خو به ما ته نخ کارای هو دا کټ کا بد نظر کار پر خود ډاکټر بل څوک راواله بیمار شو غریب او دام بیمار شو یو ساګانی لري پتن لګي چې خلک یې شه دې څنګه ډېر غټي ساګانی لري مال یې دلته ځل تنګ مې کوم یو افغان نواره چې به دغه راځي دا د دې په انټرنیټ دا سلامونه ستاسو نه ویلکم نمسته وای زه په بام ولاړې دا باندې ولې زیات جهنم سلامونه ډېر سلامونه وعلیکم السلام صابر جان څنګه قربان رو رخی ډېر لوی زړه دی ډېر نه ډېر پاک زړه دی مانه ډېر بادشاہ زړه دی منم دی زه په جواب یم خبرې ډېر نشم کولای خو دا ډاکټر نه سره باندې ډېره ګرانه ده او د پښتنو ته هم چې موږ کې تعلیم یافته ډېر کم دي موږ د یو څو کې تعلیم یافته دي پرېږدی چې لږ مخکې شو ظالمان کې لږ مخکې ډېر روس دا ګورم ما سره دا دینه ناسه نو دلته یو بل ماحول دی لږ د خپل ذهنونه کولاول پکار دی الله تا وګوره ساده پښتنو د زما ساده پښتنو د زلونه کولو کې دا له کولو کې دا ذهن کولو کې او موږ چې دا قوم د ترقی کې کړه ټول عمر اوزه پدې شو والم خور دا خلک ولې مخکې او کړه تر تکم ځای کې پاتې کیږي زه امریکا کې د خیر سره او صابره تر باندې ډېر خو لګي دي کوم ډېر لوي زړه دی سړي ډېر لوي زړه ولا دا زما ډیره په خوانه مرګري د پیمان ډیر وخت پس راته کالو کو تقریبا 2014 نه مونږ یو بل پیجنو کنه او مونږ به قدر یو مونږ خلک په خپل روان مونږ هغه خراب دا بیا خل دی بي تعلیم دی والله صحیح خبره ده بس ته تعلیم کمې دي او والله چې زمونږ ډېر پښتانه ډېر زبردست خلک کډلر دی او کبر دی خو بس مونږ نه ولې دا نو خلک نو قومونه مونږ نه ولې مخ نو دا یو څو دانې پکې تعلیم یافته دي نه پکې مونږ راغشته کنزل ورته وینا ورته پرېږده چې څنګه مخ کې چا سره خو بخې ګلو کې کنه تر زبردست خبره دی خلکو ته زویم کنه د ډاکټري ځان له جون دی ځان له زندگی دا ځان له لایف دی ستاسو به څه کار دی کنزل مرته کول د سې تمرا وستا چې څه سم په نکړه خو د دوی د لاس کنه سو ورته خور غندي سو ورته مور غندي
دام زړه لري دا وایي چې دا څنګه پښتانه دا دي انسان دی ګوره دا یو انسان قام هم دی کنځل نه کوي دوی کنځل نه کوي ما سره دا جینۍ خوا کې ناسته ده دې ته زه لږه څه غلطه خبره کوم لږه غلطه نو د دې ځای قانون او دا ډاکټري ته پته ده څنګه دغه دی او دې ته ګوره موږ ته اول دا پکار دا تعلیم یافته ده دا ډاکټره ده دې څومره خواري کړې ده نو د دې د دغه څیز قدر کول پکار دی نو هغه چې ته یو ماشوم ته هم کنسل کړې نو تنګ شي هم کنسل هم وال کوي نو دا که چېرته ډېره دا اکسټریم ته راشي دا د دې خلک لیوني کړي ذهني طور خلک لیوني شي په ایمان چې منټل کېږي د کنځلو او د وینا د لاسه بنده منټل کېږي دا ګوره د ډاکټر ته پته راځي ډېر پخوا نه پیژنم که نه اشنا نه دي دې سره لږ سپورټ وکړي دا ګوره قیمتي ښځه ده د دې ښکلی ذهن دی تعلیم یې کړی دی ډاکټره ده نو د دې نه فایده اخیستل پکار ده د خپل قوم لپاره د خپل خلکو لپاره دا اوس ما چاته څه ویلي دا ټول خلک لاندې ما ته کنځا کوي پوه شو خو کوي دي زما مور ته خو څوک نشي راتلی که نه هغه ستا ته وایي دا وایي دې موږ ته کنځلې کوي هلکه پرېږده کنځلې د دې بنده قدر وکړې دا زموږ ښه پښتانه درنه ښځه ده دا په پښتو پوهېږي دا په خپل کلچر پوهېږي دا په هر څه پوهېږي خو دا تاسو مجبوره کړه دې خبرو ته دا زبردسته خبره ده نه ورته کوئ ما ته کنځل وکړه زه به والله چې ځان اوس لیونی کړم زه به وایم چې هغه مذهب ته به هم دله کنځلې کوم او پښتو ته به هم دله کنځلې کوم چې ما ته یو سړی کنځل کوي نو دا خو انسان دی که نه ګوره دا خو ډېر تعلیم یافته انسان دی دی خو دنیا لیدلی ده خلک دي زما د ټولو پښتنو ته سوال دی چې وروره دا خپل خلک موږ په خپله ولې خراب دا یو څو دانې راکې قیمتي خلک دي تعلیم یافته دي تعلیم یې کړی دی رڼا یې اخیستې نو د دې نه فایده واخله دې چې ما ته هم خلک ډېر کنځلې کوي بد به پرې لګم دا چې دا هغه چل دی خو زه بس دې سلوټ کوم دا ډېر ښه خبره ده زنده باد زنده باد تر الله دې ژوندی لره 2014 لس کاله اوس پیژنو ویډیوګانې د قصې خبرې وې نو دا پخوانۍ زموږ وروڼه په سعودي کې ستړي ستومانه مسافره ګوره مشره واوره دا ډاکټر نه ته تپوس وکړه پوه شو والله دې ته ما اوسه پوه چېرته غلط کمنټ نه یې کړی خپله زندګي د خپلې روپۍ دي خپل ګاډي دي خپل کور دی زما ورسره څه کار دی چې زه راځم دې ته خور کنځم دې ته مور کنځم دا ګوره مخکې نه زه ته یو حقیقت خبره وکړم پوه شو زم زموږ نه دا ډېره اسلام نه خبر ده هر څه یې زده دي خو دې خلکو دومره مجبوره کړه که نه دې پښتنو دومره مجبوره کړه که نه چې دې حد ته راورو سره اوس هم نه پرېږدي دا لاندې څوک ورته کنځل کوي څوک ورته څه وایي خو دا هم زړه لري که نه باید دا وایي چې زما خور مور خلک کنځي دا هم دا افغانان یې کنځي ولې کنځي خستا ورسره څه کار دی پوه شي تاسو ټوله ورځ دې ته کنځلې کوئ خور مور ورته کنځئ زه ډېر خفه شم زه چې دې ته دا خلک دا بد رد وایي که نه دې هغه ورځ هغه خپل افغانۍ جامې چولې ما باندې دونه دا امیده ګوره دې ته د هر څه پته شي خو دا خلک یې مجبوري ته ماشوم ته کنځل وکړه ماشوم ووخه اب هم درته کنځل کوي پلار ته هم کنځل نو خبره دا ده چې دا خو ډېره تعلیم یافته جینۍ ده پوه ده دنیا یې لیدلې ده او دلته دا خلک ویني چې ګلان رالیږي منل سیام دا ګلانو نه ده زما ټولو پښتنو ته دا سوال دی چې دا زموږ قیمتي بنده دی تعلیم یافته دی علم لري دا خرابېږي زموږ تاسو یې خرابوئ کنځل کوئ وینا کوئ د دې دا علم د دې دا دغه دا ځان دپاره په کار راغلی